درمان صاحب چرته روان دي؟ هلکه دې ځای کې یو شاعر دی، بس ریکارډینګ مې ورته ویلي دي، هغه پسې ور روان یو. خو دې خلکو ستاسو د بډبیرو خلکو دور غټې غټې بریکرې لګولي دي، مطلب ته به سوی سم غرونه دي ګاډي دا دیوالونه والي دي، دیوالونه یې والي، بریکرې نه دیوالونه یې والي دي. نو هغه پسې ور روان یو، ما یې چې ریکارډینګ ته. او کوم ځای دی خبرې؟ دا کوم ځای دی؟ څه ووایه نو؟ دا خو اوس لوی هدیره کې مونږ روان یو او هغه پسې ورځو سکایپ ورته وایي. سکایپ ته بټو ته که نه؟ افغانان سکایپ ورته وایي، هلته روان بس هلته روان یو. ډېره شاړه نه ده؟ بس دا خو هدیره ده، دا خو شاړه ده که نه. خبره پر دې صاحب وایي که نه چې دا هدیره ده، دا د ستړو ځای دی، دلته شاهان هم قابلې اړوي. ته هم لکه چې دا ځای دی. یخي سیټ ته تاویږي ها، نو دلته که خدای په ګوتو راکو نمبر خو یې بند دی. ما دلته ودرېږه دې سیټ ته، دغه ځای دې دوړو ته دې خیال. دا راورسېدو دې دغه ته بټۍ ته رارسېدلي یو. خیر دی، دې ځای کې یو څه مزدوران دي، د هغوی خواله ځو یو څه خبرې ترې ریکارډ کوو. ښه لکه دا خو داسې ګرم دی، دا چې ګرمي بیا به څنګه چلی. هلکه سلامونه دواړه یاره، ستړي مه شئ. زما چپلې دي، څه مسله خو نه کوي. ښه سال له صیبه ښي دې خوا وګوره ته ما ته لږ ته ښي باچا. او د کوم ځای یې ته؟ باغوانانو یې باچا. دا خو موسم نن وریځ ده که نه، او دا چې ګرمي بیا څه حساب یې؟ بس مجبوري وه ولا چې نه بس نه به کېږي، سخت کار دی والله، سخت کار خو ډېر ډېر پکې راوغورځېدو، بس خراب شو پکې. ته څومره وخت نه دا کار کوې دلته؟ 15 کاله به کېږي دا کار کوم. 15 کاله. او دا خو یو ګرمیم شي او بل د دې ځای دا ګرموالی، دا خو یاره ډېر ګران کار دی. خو بس خدای دې وس درکړي. ته د کوم ځای ګوله؟ مجبوري سکیم باغوانانو څه دي نوم دی؟ اسیمه. ته څومره وخت نه کار کوې؟ یاره چې زما 2-3 کاله کېږي. او ستاسو نوم دی باچا؟ لږ مخکې راته کښېنه. او څومره وخت نه کار کوې دلته؟ او څو واړه دي؟ ګزاره دې ښه روانه ده که نه؟ چې دا ونه کوې نو بیا څه نشته، مطلب ځان به مړی نو هله هغې به شپه تېرېږي ورځ به تېرېږي که نه. ډېر ګران کار دی یاره. بس څه ووایو، خدای دې د هر چا سبب وکړي. بس موږ یم مزدورکاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي، او ډکه بازاره زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي. اخیرنۍ ورځې د میاشتې او ستا ماتې چشمې وبخه پلاره، زما جیب کې صرف 100 روپۍ دي. سلامونه ملګرو، ستړي مه شئ. تاسو وکتل چې د بډبیرې نه را روان شوي یو، او بیا د یو سایډ ته پروت د دې ځای څه نوم دی؟ تیلبن سکیپ ته راغلو. تاسو په لاره باندې وکتل او دښکې یو بټۍ ته رالو. عزیز صاحب ته مو نوم ویلي چې موږ در روان یو، بس ناڅاپي پې رالو. تاسو دښکه یو کلیپ هم وکته، مطلب مزدورانو کار کوونکو. نو موږ عزیز صاحب ته ووایي چې ځان باندې لاس ماس ووهه، یو څه شعرونه به ریکارډ کړو. دا د ناست یو عزیز اسیر صاحب سره. نو بس تاسو په مخامخ ته ټول پروګرام واورئ راسره، او ملګرو سره مخ خپور کوئ. چې دا رادیو سلنه شي عزیز صاحب.
راشه لږ دا لږ دغه کا بې قراره پت خبره کې دې ته لږ کېنه چې دا ټرالي لړه شي بیا یې پلی کوو ښه سټاپ کا لږ سي صاحب سلامونه او ستړي مشي خبرونه کې زمونږ او ډېر روان ځای کې نه پروت یاره اول خو ته په خیرالي وایم چې د دومره لرې ځای ته وران ځای ته به کولې ستا راغلي او دومره تکلیف دی وکړو خپله مینه دې راله راوړه او وران ځای خو ورته ځکه نه وایو باز ځکه دی چې زمونږ د رزق هغه پروګرام پکې روان دی ژوند هم پکې تېرېږي نو ښه ځای دی او لاک لاک شکر دی الحمدلله او بیا هم دې مننه کوم چې زما خواله رالي او خپله مینه دې راوړه ډېره مننه نه څنګه د شعر خاپیرۍ دلته کې نازلېږي و که نه یاره د شعر خاپیری خو ډېره نازکه خاپیری وي چې نازله شي چې څنګه ورجوختېږو یو اواز وکړي منشي صاحب دا خښتې ښه نو بس خبره بیا بس خاپیری والوځي چې بیا نازله شي منشي صاحب چالانه نو معامله دغسې روانې بس نیمګړي شعرونه لیکو بس کار پې چلو د پخوانو شاعرانو ښه مواد ځکه پاتې شوي دي چې هغوی د شاعرۍ نه علاوه بیا بل نور روزګارونه نه دي کړي مطلب هغوی به په دربارونو کې ناست و هلته به ښه باقاعده وظیفې ورته میلاوېدې او دا زمونږ د پښتنو ته دواګانې کوي چې دی د شعر او د ادب کار هم کوي او خپل روزۍ او د روټۍ دپاره هم منډې تړلې وښي په هغې کې موږ سره عزیز اسیر صاحب هم دی چې د خپل ژوند د ورځې تېرولو دپاره دلته کې په دې شاړه کې پروت دی او د خپل ژوند نه ورځې شپې سبا کوي نو بس خبرې نه کوو خو شعرونه به واورو عزیز اسیر صاحب ډېر ښه شاعر دی او یو مستند شعر لیکي مطلب هغه چې څه لوازمات دي د شعر په هغې باندې د هغې شعر پوره دی نو شعرونه به ترې واورو اسیر صاحب مننه اول به درته د دې خپلې مزدورۍ مطابق یو شعر ویم چې د مزدور په هکله ورکې یو څو خبرې دي چې تڼاکو لاسو باندې ښکلې زندګي کومه بهر مزدور یم په خپل کور کې خاني کومه تڼاکو لاسو باندې ښکلې زندګي کومه بهر مزدور یم په خپل کور کې خاني کومه او خپلو خولو باندې بچو له ارمانونه اخلم خپلو خولو باندې بچو له ارمانونه اخلم او خپل ارمانونو له د سرو غنو کالي کومه یخنۍ لرب د هاړ غرمو له مې سرمن ورکړي یخنۍ لرب د هاړ غرمو له مې سرمن ورکړي نور به د خېټې اور له څه دلالي کومه ورځ که مې خرڅه که د ژوند غنم وربشو باندې ورځ که مې خرڅه کړه د ژوند غنم وربشو باندې د شپې د خوب سودا به ستا په میخکي کومه ورځ که مې خرڅه که د ژوند غنم وربشو باندې نو د شپې د خوب سودا به ستا په میخکي کومه ناامیدي کفر دی درمان صاحب ناامیدي کفر دی وچو تراړو شونډو باندې په سپور خزان کې تل ټپه د پسرلي کومه او امید لرمه منزلونه به مې خپو ته راشي امید لرمه منزلونه به مې خپو ته راشي امید لرمه منزلونه به مې خپو ته راشي عزیزه سیره د خدای په اس ورلي کومه ډېر ښه دی بهر مزدور یم په خپل کور کې خاني کومه یو بل غزل درته پوره وایم چې رایه شو راته چې خاورې ایرې دي د یادونو بادول نه غواړم خاورې ایرې دي د یادونو بادول نه غواړم خاورې ایرې دي د یادونو بادول نه غواړم او تېرې خبرې دوباره یادول نه غواړم په زړه راپنډې ګیلې داسې په زړه پنډې ښې دي ستا پې خاطر درنېږي ځکه یې کول نه غواړم لکه چې ته د محبت جذبه هم پټه ساتي لکه چې ته د محبت جذبه هم پټه ساتي زه هم د خپل زړګي زخمونه درښودل نه غواړم او هر څو که ځوانې شوې راخېږي د لیمو بلی ته هر څو که ځوانې شوې راخېږي د لیمو بلی ته بې ستره کېږي مینه اوښکې څڅول نه غواړم او چې پکې سوال راشي پښتو ته مې پیغور جوړیږي چې پکې سوال راشي پښتو ته مې پیغور جوړیږي د ګټې لاندې ښه دی سر له یې سنګل نه غواړم او یو ادبي شعر دی پکې چې که راکوي په انتخاب یې تخیل راکه که راکوي په انتخاب یې تخیل راکه هسې که ځان خلاصوي زه داسې غزل نه غواړم
دا څه بونګ بونګ دی جوړ کړي دي خو بس بند که ودرو که نه ها اوریږه یو منټ راځه صحیح شو عزیز صاحب بیا کوم ځای کې چې د شعر پرېښی هلته نه بیا شروع کړه نو ما تا ته وایي د شعر خاپیرۍ به دلته کې والله پاک نو دلته والله کار دی چې دلته راځي دي دلته لیندي دي ټولو سره ولیه که چې راکوي په انتخاب یې تخیل راکه هسې که ځان خلاصوي زه داسې غزل نه غواړم او پلانا نه پرېږدم زه سالیسي نه منم پلانا نه پرېږدم زه سالیسي نه منم پلانا نه پرېږدم زه سالیسي نه منم د سترګو جنگ دی په هیڅ شان ختمول نه غواړم ډېر ښه دی او عزیزه سیره ماتې تشه سپینه خوله غوښتې ده عزیزه سیره ما ترې تشه سپینه خوله غوښتې ده زما مڼه په کار ده زه ترې نه کابل نه غواړم ډېر ښه دی ګوټه د زهرو نه دی بلها ګرانه ده چا ویل چې د ژوند کیسه اسانه ده او ناخلی زما ګیله د غیر په سر ناخلی زما ګیله د غیر په سر دغه یو ګیله مې له جانانه ده او تمه د انسانه مړه داسې وي تمه د انسانه مړه داسې وي ورکړه د خدای ښه ده بې احسانه ده د محبت مینې جذبه لاړه درمان صاحب د محمد مینې جذبه لاړه او خبره ختمه شوه کیسه لاړه زړه مې وران شو کور مې مورانه وه زړه مې وران شو کور مې مورانه وه باران رانه شي هغه لاړه او د جون تصویر شو د جون منظر شو ویني تصویر د جون منظر شو ویني تصویر تسان د غیږې ته نغمه لاړه اورنګ فرنګ چې ترې نه ډار کولو اورنګ فرنګ چې ترې نه ډار کولو د پښتون هغه دبدبه لاړه او عزیزه سیر چې به پرې ناز کولو و دوه ورځو مېلمنه لاړه ډېر ښه دی ګله مکمله پابندي د خوله به نس پړي ګله مکمله پابندي د خوله به نس پړي او ژبې نه ځوړنده زندګي ده خوله به نس پړي او دلته کې د حق ویل ګناه ده ګناهګار به شي دلته حق وینا سر په تلي ده خوله به نس پړي او خپله فلسفه د محبت په ترخ کې پټه کا خپله فلسفه د محبت په ترخ کې پټه کا چمکې د نفرت حکمرانی ده خوله به نس پړي لکه اوښکه د سلګۍ شاته ولاړ یم په غوغا د خاموشۍ شاته ولاړ یم او زهرجنه لب لهجه دې پرې تنبیږي زهرجنه لب لهجه دې پرې تنبیږي زه د خپلې بېوسۍ شاته ولاړ یم مکافات د عمل هر چاته رسیږي په دې صف کې په خوشۍ شاته ولاړ یم د شبنم غوندې ګریان په چوپه خوله یم پر امیده د کلی شاته ولاړ یم درمان صاحب که یو غم نه د بل شاته پټېږي زندګي بیا هم په امیدونو کې تیریږي زندګي او د حال چې مې بد حال دی د ماضي ردی عمل دی دا حال چې مې بد حال دی د ماضي ردی عمل دی احساس ته مې پنډوس غوندې تنبیږي زندګي منکر له دعا نه یم تدبیر هسې خوش فهمی ده په لاس کې د تقدیر همیش لوبیږي زندگی بیا اور خورې اوبه هوایي هیڅ ملګري نه کا
بیا اور خاورې اوبه هوای هیڅ ملګري نه کا چې کله د فنا سره جنګیږي زندگی او لا نور ډېر ارمانونه راته مخکې مخکې کیږي لا نور ډېر ارمانونه راته مخکې مخکې کیږي او عزیزه که هر څو مې په شا کیږي زندگی مینان کله خپلیږي ښکلي ټول عمر په چل کې اوسي کله خپلیږي ښکلي ټول عمر په چل کې اوسي او مینان هسي د خیالونو شیش محل کې اوسي ډېر که یې هېر کړم بې وفا را یادوي ملګرو ډېر که یې هېر کړم بې وفا را یادوي ملګرو داسې یو سړي که مې د خوږ زړګي په تل کې اوسي او د مخ ښکلا یې بد خصلت داسې بدرنګه کړله د مخ ښکلا یې بد خصلت داسې بدرنګه کړله لکه د ټراټ ټوکړه پیونده په بخمل کې اوسي پیونده په بخمل کې اوسي او ښکلي په مینه د تریاک په ځای تیزاب ورکوي ښکلي په مینه د تریاک په ځای تیزاب ورکوي او اورمه داسې چې یو شی د بل بدل کې اوسي او چې مې ټول عمر د اوږو د پاسه وګرځول چې مې ټول عمر د اوږو د پاسه وګرځول هغوی زما د غورځولو په تکل کې اوسي چې مې ټول عمر د اوږو د پاسه وګرځول هغوی زما د غورځولو په تکل کې اوسي او د وخت ناسازي په دې خیال له ځانه هېرې کړمه درمان صاحب د وخت ناسازي په دې خیال له ځانه هېرې کړمه تکړه غوایې همیش ستومانه په غوبل کې اوسي ترجمانی د ارشاد